السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. د نن په دې ویډیو کې غواړم درته وښیم چې څنګه کولی شو ټیلیګرام ته خپل سټیکر جوړ کړو. خپله خوښه هر رقم سټیکر چې تاسو غواړئ جوړ کړئ او خپلو ملګرو ته یې ولېږئ. نو دا ویډیو تر پایه راسره وګورئ، تاسو به د سټیکر په جوړولو پوه سئ. او دوستانو که چیرته تاسو زموږ د یوټیوب چینل کې نوي یاست او زموږ د یوټیوب چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، نو په مهرباني سره په د ویډیو لاندې سور د سبسکرایب بټن ده، په دې باندې به کلیک وکړئ او په څنګ کې د بیل نشان هم راځي، په دې باندې به کلیک وکړئ او په آل باندې به کلیک وکړئ، تر څو چې موږ هره نوې ویډیو پورته کړو تاسو ته پر وخت سره دررسیږي. او دوستانو که چیرته مو ویډیو خوښه شوه، ویډیو ته لایک حتما ورکړئ. نو راځئ دوستانو ویډیو باندې پیل کوو. نو تاسو به لومړی دغه دوه اپلیکیشن یو پیکسل لاب او بل چې د بیکګراوند ایرازر دا به له پلی سټور څخه له ځان سره انسټال کړئ. بیکګراوند ایرازر چې د هر تصویر د بیکګراوند له منځه وړلو لپاره پکارېږي او پیکسل لاب د ډیزاین لپاره یو ښه اپلیکیشن ده. نو لومړی به راشئ، تاسو به دغه بیکګراوند ایرازر خلاص کړئ. هر تصویر چې تاسو غواړئ له هغه څخه بیکګراوند لرې کړئ، نو هغه به دلته تاسو لوډ اپاټو باندې به کلیک وکړئ او دلته به هغه تصویر اپلوډ کړئ. دغه تصویر به زه تاسو ته درښیم چې زه له دې څخه سټیکر جوړم. نو کوم یو نه چې تاسو غواړئ چې سټیکر جوړ کړئ، نو هغه به تاسو سلیکټ کړئ. زه غواړم له دغه څخه سټیکر جوړ کړم. دلته به دوستانو بیا تاسې دلته پاس ګورئ، په دې ځای کې په دې ډن آپشن باندې به کلیک وکړئ او دلته به دوستانو بیا تاسو راشئ، دلته اټو په دې باندې به کلیک وکړئ او دلته به په دې باندې یو کلیک وکړئ. نو دا بیکګراوند چې دا ټول ترې لرې شو. نو بیا به تاسو په ډن باندې کلیک وکړئ. دلته به دوستانو بیا په سیو باندې کلیک وکړئ. نو دا د دوستانو تصویر چې دا سیو شو. اوس به تاسو دغه پیکسل لاب ته راشئ. کله چې دوستانو پیکسل لاب ته راغلئ، دلته به هغه تصویر تاسو راواخلئ، کوم نه چې تاسو بیکګراوند لرې کړ هغه به تر لرې راواخلئ. دلته په دغه تصویر به تاسو راواخلئ او دا به بیا تاسو په دې ټیک آپشن باندې کلیک وکړئ او بیا دلته په سیو باندې به کلیک وکړئ او سیو از ایمیج په دې باندې به کلیک وکړئ او دلته په کسټم دلته به تاسو سایز ورته 512 او 512 انتخاب کړئ. کله مو چې انتخاب کړم، دلته بیا تاسو په سیو ټو ګالري باندې کلیک وکړئ. باید په PNG فارم کې وي. دلته بیا تاسو ټیلیګرام ته راشئ. کله چې ټیلیګرام ته راغلئ، دلته به تاسو سرچ کې ولیکئ سټیکرز به تاسو ولیکئ او دا به تاسو سرچ کړئ. دغه پاس ګورئ، دغه سټیکر بورډ چې دغه به تاسو کلیک وکړئ او دلته به سټارټ باندې کلیک وکړئ. دلته بیا په نیو پیک دلته دوستانو تاسو ګورئ، په دې باندې په نیو پیک باندې به کلیک وکړئ. دلته به تاسو یو نوم ورته ورکړئ، هر نوم چې ورکوئ. زه ورکوم تصویر او دا به بیا تاسو سینډ کړئ. کله مو چې سینډ کړم، دلته به هغه کوم تصویر چې تاسو هغه ترې جوړ کړی و، PNG ترې جوړ کړی و، نو دلته په دې ځای باندې کلیک وکړئ او بیا دلته فایل باندې په دې باندې کلیک وکړئ. کله مو چې دې باندې کلیک وکړئ، دلته بیا په ګالري باندې کلیک وکړئ او هغه تصویر به راواخلئ. دغه تصویر دوستانو لږ به ورته انتظار شئ تر څو دغه اپلوډ شي. کله چې اپلوډ شو، دلته تاسو یو ایموجي چې دا ور سینډ کړئ. هر یو ایموجي چې تاسو ور سینډ کوئ، نو هغه ورته سینډ کولی شئ. زه دا غواړم دلته ور سینډ مو چې کړله، دلته تاسو ته یو میسیج راسي. دغه دوستانو بیا تاسو په دې پبلش باندې کلیک وکړئ. کله مو چې پبلش باندې کلیک وکړ، لږ بیا هم ورته انتظار شئ. دا د دوستانو دلته بیا تاسو په سکیپ دې باندې کلیک وکړئ. دلته به یو نوم تاسو ورکړئ چې لږ اوږد نوم وي. هر رقم نوم چې تاسو ورکوئ نو ورکولی شئ. نو دوستانو تاسو ته په دې ډول لینک درکړي، نو تاسو په دې لینک باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې لینک باندې کلیک وکړئ، دلته د دوستانو تاسو ته لیکلي دي اډ سټیکر، په دې باندې به کلیک وکړئ. نو دغه به ستاسو
سټیکرو ته اډ سي دلته دوستانو تاسو کتلی شئ دغه ور اډ سو نو هر چاته چې غواړئ تاسو ورلیږلی شئ. نو په دې ډول دوستانو تاسو هم کولی شئ سټیکرونه جوړ کړئ. نو که چیرته مو دوستانو ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.